د ډاکټر عبدالله تورونه او د امرالله صالح ځوابونه روحي 23 دی لړم د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح د ډاکټر عبدالله د یو شمېر شکایتونو نیوکو او تورونو پر وړاندې غبرګون ښودلی. صالح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې کچېرې ډاکټر عبدالله د ټاکنیزو کمیسیونونو په اړه شکایت کوي نو یاد کسان د دوی لخوا او د دوی په مشوره ټاکل شوي دي. نو که یاد کسان بې وړتیاوې او یا درغلۍ کوي نو مسؤلیت هم باید دوی ومني او پکې شریک دي. صالح د خپلو خبرو په یوې بلې برخې کې ویلي چې د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې د دولت جوړونکي ټیم خلک وګواښل چې دوی ته رایه ورکړي، خو په حقیقت کې داسې نه وه بلکې دوی خلک تهدید کړل. صالح وایي چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د دولت جوړونکي ټیم 2 کمپاین کوونکي په کوهدمن سیمه کې ووژل شول چې په حوصله یې دوی دغه دوسیه څیړي. امرالله صالح له ډاکټر عبدالله پوښتي دي چې تاسو تور پورې کوئ چې د حکومت لوړپوړي کسان د محمد اشرف غني له ډلې او نږدې کسان دي. تاسو ووایئ چې اسدالله خالد د مقاومت د جبهې شخصیت دی، مسعود اندرابي ستاسو وړاندیز و او داسې ډیری نور. نو بیا له لومړۍ شروع تر 4مې درجې لوړپوړي چارواکي راپه ګوته کړئ چې د ولسمشر غني له نږدې کسانو وي. د غني ټاکنیزې ډلې مرستیال امرالله صالح عبدالله ته ورپه یاد کړي چې د نړۍ په هیڅ ډیموکراټیک هیواد کې مې نه دي لیدلي چې د کمیسیون غړي د سیاسي ګوندونو او نمایندانو لخوا وټاکل شي، خو په افغانستان کې دغه چاره هم ستاسو په غوښتنه او خوښه ترسره شوه. امرالله صالح ډاکټر عبدالله ته ویلي چې تاسې وایئ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارو او پریکړو ته درناوی کوئ، خو دا درناوی او احترام یوازې هغه وخت دی چې ستاسې غوښتنې او فرمایشونه پکې نغښتي وي. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړي چې ډاکټر عبدالله 2 ورځې وړاندې کابل کې ټاکنیزه ناسته رابللې وه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر یو شمېر چارو او پریکړو یې سختې نیوکې وکړې. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.